له اعدام څخه تښتېدلی و، ستړی و، وږی و، مسافر و، د خوب ځای نه درلودو. بیا هم د ناپېژندلو انسانانو سره یې مرسته وکړه. موسی علیه السلام یادوم، کله چې د مصر نه ووت، د مدین طرف ته لاړ، هلته یې د څاه په څنګ کې ډېر زیات انسانان ولیدل چې خپل څاروي ته یې اوبه ورکولې. 2 جنکیانې یې ولیدې، د حیا نه ډکې وې. هغوی نه شوی کولی چې خپل مال ته اوبه ورکړي. همکاري ورسره وکوله. دا سوچ او فکر هم ورسره پیدا نه شو چې زه د تعقیب لاندې یم او زه پردی یم. حیرت یې راوپارېد. د هغوی سره بغیر د مقابل نه مرسته وکوله. دومره قوت الله ورته ورکړی و چې د 10 کسانو قوت ورسره و. وروسته سوري ته ودرېدو او په بشپړه عاجزۍ باندې وویل: ای ربه، د هر خیر لپاره چې ته یې راولېږې محتاج یم. خپل پروردګار نه یې بدله وغوښته. ای وروره، ای خورې، د شرایطو د ښه کېدو انتظار مه کوه چې تر څو خلکو ته عطا ورکړې. روژه مونږ ته راښیي چې مسؤلیت د ستړیا له امله نه لویږي. داسې یو څوک ولټوه چې هغه ضعیفه وي، محتاجه وي، ستا مرستې ته اړتیا لري. هر نوعه مرسته چې ورسره کولی شي، ورسره بغیر د تمې مرسته وکړه. د اړتیا په وخت ورکول هغه دروازې تا ته خلاصېږي چې هیڅ کله دې تصور نه و هم کړی. د خلکو اړتیا پوره کول د نفس د تزکیې تر ټولو چټکه لاره ده.